سمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه ورځ بادشاه امر وکړ چې ما ته 10 سپیان راولئ او په دربار کې یې وساتئ تر څو هر وزیر چې ما سره خیانت کوي او یا هم ما ته په ښو مشورو راکولو کې پاتې راځي نو سمدلاسه یې د هماغو سپو خوراک کوم. د بادشاه امر سره دربار ته 10 سپیان راوړل شوه. څه موده وروسته یو وزیر چې کلونه یې د بادشاه خدمت کړی و او تل بادشاه ته وفادار پاتې شوی و نو بادشاه ته په ښې مشوره ورکولو کې پاتې راځي او بادشاه امر کوي چې سپي ته یې ور واچوئ تر څو د سپو خوراک شي. وزیر بادشاه ته وویل ما کلونه ستا خدمت کړی، هیڅکله مې هم تاسې سره خیانت نه دی کړی او نن په وړې تېروتنې پر ما دومره ظلم کوئ. بادشاه ورته وویل زما خبره او امر یو دی او هیڅکله بدلیدلی نشي. وزیر ورته وویل سمه ده خو ما ته یوازې 10 ورځې وخت راکړئ او د سپیانو پالنه او روزنه ما ته راکړئ. وروسته د 10 ورځو زه ستا هر امر منلو ته تیار یم. بادشاه وویل سمه ده. وزیر هره ورځ له سپیانو سره تیروله، هغوی ته یې خواړه، اوبه او هر څه تیارول. په 10مه ورځ بادشاه وزیر راوباله او امر یې وکړ چې وزیر د سپیانو مخ ته واچوي تر څو د سپیانو خوراک شي. خو بادشاه د عجیبې صحنې سره مخ شو. ویې لیدل چې ټول سپیان له وزیر سره لوبې کوي او 4 خوانه ورته تابعدار دي. بادشاه وویل له دوی سره دې څه کړی چې د ذرې په اندازه یې هم درته ضرر ونه رسوه؟ وزیر ځواب ورکړ ما یوازې 10 ورځې له دوی سره تیر کړی، دوی ته مې خواړه ورکړه، د دوی خدمت مې وکړ او نن دوی زما ښه والی له سترګو څخه نه دی غورځولی او ما ته وفادار دی. خو ما ستاسې کلونه خدمت وکړ او تاسو سره مې وفاداري وکړه، خو زه مو بیا هم په یوه شیبه کې هیر کړم.